راځو د بوتسټرپ دومه ویډیو کې د بوتسټرپ په نورو پراپرټیانو او جزئیاتو باندې غږیږو. نو راځم د ډاکس برخې ته. لکه څنګه چې تاسو ته په تیر درس کې ما وویل چې بوتسټرپ مخکې له مخکې بټنې جوړې کړي دي، فارمونه یې جوړ کړي، نور ډېر شیان یې جوړ کړي دي. موږ په اسانۍ سره کولی شو د هغو له کلاسونه استفاده. یو څو مهم کلاسونه چې وو هغه ما تاسو ته په تیر درس کې وویلې. هغه مهم کلاسونه، هغه کلاسونه زده کړئ در سره، هغې نه به موږ په پروژه کې هم استفاده کوو. راځو نورو شیانو ته چې بوتسټرپ نور شی لري. او یو خبر درته وکړم، مهمه نه ده چې تاسې دا ټول کلاسونه زده کړئ د بوتسټرپ. یو څو دانې زده کړئ چې ډېر کارېږي، لکه بټن سو، ټیبل سو، بیډ سو، دغه مهم دي. کانتینر ورو دا خو بیخي مهم دي. نو راځم بوتسټرپ دلته ډېرې لیاوټ برخې ته راځم. دوی یا کانټینټ دا فارمونه لري، صحیح ده، کامپوننټ لري. راځو شروع به له فارمه وکړو. تاسو ته په تیر درس کې فارم جوړول ما وښودل څنګه کیږي. راځو دلته هم ګورو. دوی چې کله فارمونو برخه کې سلیکټ لري، چک لري، دا شیان دوی مخکې له مخکې جوړ کړي دي. فرض مثال تاسو ته یو داسې انپوټ پکار ده، نو تاسو ته په تیر درس کې ما وښودل چې دا څنګه جوړیږي. دا اوس تاسې زده ده، خو مهمه نه ده چې تاسې وخت کې که دا زده نه وي، نو بوتسټرپ کې هر شی مخکې له مخکې جوړ سوي دي. نو موږ به د هغه نه کوډ را کاپي کوو، خپل ویبسایټ ته به یې راولو. نو زه به داسې وکړم، دا به زه کاپي کړم. مثلا ما ته داسې یو انپوټ پکار ده، نو زه به دا کاپي کړم، کنټرول سی. لکه څنګه چې تاسې ونیئ، ما دلته کانتینر اخیستی، یو روم یې اخیستی، هغوی کې مې کالم اخیستی ده، مارجن مې 2 ورکړی. نو زه راځم دا کاپي کوم او دا پروژه دلته رن کوم. سلیکټ رایټ کلیک کاپي پات، او دا به زه دلته چی کړم، کاپي کړم. نو تاسې ګورئ مخکې له مخکې موږ ته دا الریډي ټول چی سو جوړ سو. فرض مثال دلته تا ته نه ده پکار دا شی، ایمیل ادرس دې نه ده پکار، دلته مثلا لیکي یوزر نیم، مثلا تا ته داسې پکار ده، نو وبه لیکئ چې یوزر نیم. نو دا به تاسو ته دلته تغییرات راځي. یا مثلا دغه خط نه درته پکار، دا مکمل چی کوي، کاپي کوي. نو داسې تاسو ته د شی راغی. نو دا تاسو ته تېر درس کې ما وویلې که نه چې یو دیف به اخلئ، داسې مثلا تا ته بل پکار د کنټرول سی، دا کاپي که او بیا ولیکه. مثلا دلته یوزر نیم مه لیکه، مثلا پاسورډ ولیکه. پاسورډ داسې ګورئ. اوس دلته لیکم، دا حروف په شکل راځي. نو دا خو انپورټ ده که نه، ټایپ یې پاسورډ واخله. دلته ټایپ چی ده، ایمیل ده، پاسورډ اخلم، او دې ټایپ چی اخلم، ټکسټ اخلم. دا خو HTML سو، نو HTML خو تاسې به زده یي. نو ګورئ موږ ته داسې شکل کې راغی. فرض مثال تا ته بټنه پکار ده، د بوتسټرپ د کوډ دې نه ده زده، خو تاسو ته ما ویلی داسې بټن څنګه اخلي. نو که تاسو ته بټن نه پکارئ، نو راسئ دلته د کامپوننټ برخه کې یا هره برخه کې تاسې به بټن پیدا کړئ. داسې مثلا ما ته داسې بټنه پکار ده، دا رقم بټن، ګورئ داسې پرایمري بټن یا سکسس. ګورئ دوی تیار دلته کوډ کړی ده. کنټرول سی، دا کاپي کړه او خپل ویبسایټ ته چی که راوله. زه به دا یو دیف کې واخلم چې منظم راسي. ګورئ موږ ته تیار دا چی سو جوړ سو. ده مثلا خط تغییری، مثلا لیکم لاګین لیکم. دا ګوره پرایمري دلته لیکل سوی ده، زه لیکم لاګین. زه غواړم دا فارم دغه کارت منځ ته راولم. نو تاسې په CSS کې مخکې ویلی ده چې یو شی چې منځ ته راولې د هغه به چپ و راست مارجن به چی ونیسي، اټو. نو زه ورته لیکم MX، چپ و راست مارجن چی ونیسه، اټو. اتومات دا موږ ته چېرته راغی، منځ ته راغی. زه یو کلاس ورته لګوم، کارت، چې تاسو ته تېر درس کې ما ویلی چې دا باردر ورکړئ، نو دې یو باردر ورکړئ. زه وایم دې ته پډینګ ورکړم، پډینګ به وایي. ګوره دا 3 پډینګ خو تاسې الریډي ویلی. نو دا موږ سره داسې شکل چی سو جوړ سو. ښه، مثلا زه دلته یو خط لیکم، دلته یو H1 اخلم، H1 یا H3 به واخلم.
لیکه مثلا لاګین فارم نو موږ ته دا به هم راسي. زه غواړم دې ته رنګ ورکړم نو تاسې کلاس ویلی ده که نه ټکسټ مثلا کم رنګ ما ته ډینجر رنګ پکار ده نو دا به ډینجر رنګ واخلي. زه وایم خط منځ ته راسي نو ولیکه ټکسټ څه شی سنټر نو دا خط به هم درته چیرې راولي منځ ته راولي. زه وایم پاسخانه دې دا مارجن لږ ډېر واخلي دا نو یم وای 15 ورکوم ډایرکټ موږ ته ګور څومره زر جوړ سو. ښه نو هر شی ستاسو ته پکاري دا راځي. فارم هم تاسو ویلې. ښه راځم دلته دوی داسې یو رقم بل انپوټ لري انپوټ ګروپ دا هم تاسو کولی استفاده کوي. مثلا تاسو ته داسې پکار ده چې دلته انپوټ ګروپ کې دلته یو آیکن راولئ نو دلته انپوټ ګروپ دوی تیار لري دا ده مثلا ما ته دقه یو پکار دا یوزر نیم والا دلته یو آیکن داسې راولم نو دا یو کوډ مکمل کاپي کوي کنټرول سی او دلته یې راولئ. مثلا دا ما ته دا لري کوم هغې په ځای دا راولم نو ګورئ دلته موږ سره دا رقم شکل راغی. دا ښه نو تاسو تغیرات پکې راولئ. تغیرات نو HTML د HTML کې تاسې به الریډي مثلا ما ته دا نه ده پکار دی یو آیکن راته پکار ده نو بوتسټراپ کې دوی آیکنونه هم لري. آیکن برخې ته راځم نو آیکن برخې ته راغلم زه تاسو ته هر رقم آیکن پکاري دی کې انتخاب کوي خپل ویب سایټ ته چې کوي راولئ. دا مثلا دلته ته سرچ کوئ ما ته یوزر ګورئ دا مثلا دا یوزر والا آیکن راته پکار ده نو زه دا راخلم مثلا او دا کوډ یې زه کاپي کوم او دې په ځای راولم دلته یې پیسټ کوم نو اتومات موږ ته دا دلته به خپله پروژې ته موږ ته همغه آیکن راسي. نو آیکن لپاره مهمه خبر دا ده چې د کله چې تاسې بوتسټراپ آیکنونه استفاده کوئ یا د فنټ هاوس هم نو تاسو باید هغه چې کوئ ډاونلوډ کوئ. نو د ډاونلوډ کولو لپاره به همغه آیکنز برخې ته دلته ډاونلوډ کې ډاونلوډ زیپ کې دې برخې ته به راسم او دلته کته آخر کې بوتسټراپ آیکن زیپ دا به چې کومه کلیک کومه او ډاونلوډ به شي موږ ته. ښه لکه څنګه ستاسې ونیي ما بوتسټراپ آیکن چې سو هغه زیپ فایل مې ډاونلوډ کړه. راځم دا به خلاص کړمه ډاونلوډ سي تر اوسه مکمل نه ده ډاونلوډ نو ډاونلوډ سو زه راځم دا فولډر خلاصومه او دلته باید موږ سره د CSS فایل موجود اوسیږي نو ټول آیکن یې موږ ته ډاونلوډ سولی دلته. ښه نو دغه مکمل دغه فاونټ ته راغلم او دا مې فاونټ ته راغلم زه به داسې وکړم چې دا د فاونټ فولډر به مکمل کاپي کړم او خپلې پروژې ته به یې راولم. نو پروژه موږ دلته بوتسټراپ په نوم ده او زه به یې دلته دا کاپي کړم. نو فاونټ کې موږ ته دغه فایل باید موږ چې کو لینک کو دا فایل یا مین CSS یا دا هر یو څه لینک کوي. مثلا زه دا لینک کوم راځم خپلې پروژې ته او CSS به زه لینک کوم د بوتسټراپ نو لینک که موږ ته CSS دلته به ادرس ولیکئ. اوس ما دغه د بوتسټراپ د CSS فایل فاونټ په نوم فولډر کې دا فاونټ بیا دغه مین ډاټ CSS به زه لینک کړم نو را بسم اوس که دا صفحه ریفرش کړم نو موږ ته آیکن یې چې سوې راغللې. اوس ما ته بل آیکن پکار ده نو ښه راځم اوس مثلا دلته ما ته بل آیکن پکار ده نو د آیکنو برخې ته به راسئ
نو هر کله چې دا د بوټسټراپ د ایکنو فایل ډاونلوډ کوو خپل هم لینک بیا ضرور نه ده همیشه تاسې مثلا دا انټرنیټ وصل کوي سترغو ایکنونه تاسې ویب سایټ ته راسي نو دا افلاین کار کوي ته نه هغه ایکن به آنلاین راخلی مثلا ما ته داسې ډاونلوډ ایکن په کار ده نو دلته لیکم ډاونلوډ مثلا دا ایکن ده ایکن باندې به کلیک کو دا کوډ به چی کو کاپی کو مثلا زه دا د بټن داخل کې راولم دغه بټن داخل کې داسې د بټن څنګ کې نو دغه د لاګین څنګ کې بس دا ایکن چې کوم راولم اوس ګورئ زه دا که زه نو دلته ګورئ موږ سره دا رقم ایکن راغی ښه راځم داسې انپورټ ګروپ راخلم د پاسورډ لپاره به هم زه یو انپورټ ګروپ راواخلم د بوټسټراپ له ویب سایټ نه راځم انپورټ ګروپ یا یو ورم چې راواخیست خپل ویب سایټ کې در سره وساتئ هغه کاپي کړئ مثلا زه راځم دا د پاسورډ دا ډیلیټوم او یو انپورټ ګروپ دلته راخلم نو اوس ګورئ دلته موږ سره انپورټ ګروپ چې سو راغی راځم د پاسورډ لپاره به هم یو ایکان راواخلم داسې به وکړم زه دا به او دلته به ولیکم پاسورډ پاسورډ لپاره نسته داسې کی به ولیکم مثلا دغه راواخلم کی او دغه کوډ به چې کو کاپي کو دغه د دې په ځای به نو اوس ګورئ موږ سره دا ایکن راغی نو بوټسټراپ مخکې له مخکې دا تر اوسه پورې تاسو زده کړه څنګه د بوټسټراپ ایکنونو استفاده وکړو فارم انپورټ ګروپ راواخلو ښه راځم دلته اکارډین باندې غږیږو چې تاسې به مثلا که چیرې دا رقم ډیزاینونه تاسو ته پکار وي چې مثلا موضوعات تاسو تشریح کړي هغې باندې کلیک سي راسي نو دوی تیار کوډ کړی دی HTML او CSS نو هغه به تاسې خپل ویب سایټ ته چې کوئ کاپي کوئ راځم دا ما کاپي که او دلته به کته یو دانه زه دیو او یو کالم به بل واخلم اندازه به ورکم MD 15 داسې وکړي یو کالم مې په دې رو کې واخیست او دا زه به دلته چې کوم پیسټ کړم تاسې ګورئ چې اوس زموږ ویب سایټ کې به دلته موږ سره یو دانه بل اکارډین راغی خو دا کالم ګورئ اوس زه تاسو ته که دا وښیم دا کنټرول ایکس کم دا زه تاسو دلته کلیک کړم ګورئ چې دا زه د داخل دغه هغې کې لګیا یم په دې کالم کې یم نو زه به دا داسې ډیلیټ کړم او دلته به راسم اوس یې ګورئ اوس زه وایي په رو کې یم ګورئ تاسې اوس داخل د رو کې یم که دلته کلیک کړم وایي تاسې د کالم دا اوس تاسې باندې پوه شوئ څنګه اوس زه چېرته یم او چېرته نه یم مثلا دغه زه راځم په رو کې یو کالم اخلم ګوره دا اوس دلته خالي کې کلیک کوم وایي ته وایې دا اوس رو کې نو زه د رو داخل کې به یو دانه کالم به واخلم کال MD 4 مثلا او دې داخل کې به زه هغه خپل اکارډین چې کوم پیسټ کړم نو اوس تاسې ګورئ موږ سره دلته یوه د رو اضافه سوله ښه راځم دې ته به مارجن ورکړم کالم اضافه سو دلته به مارجن ورکړم وایي 15 مثلا نو دا به داسې مارجن واخلي نو ګورئ موږ سره داسې اکارډین راغی نو تاسې غواړئ دې کې تغیرات راولئ مثلا دې کې بل شی لیکئ نو هلته خپله خط لیکل سوی ما کې تغیرات راولئ زه درته لیکم مثلا آنلاین مد کورس مثلا داسې مې ولیکم نو ګورئ موږ سره داسې ډیزاین چې سو راغی نو دې کې هم تاسو تغیرات راوستلی سئ دې کې هم تغیرات راوستلی سئ ټولو کې تاسو تغیرات راوستلی سئ نو دا دوی مخکې له مخکې دا شی جوړ کړی دی ښه راځم دا به زه ټول مکمل ډیلیټ کړم تر دغه رو به تنها پرېږدم نور به مکمل ډیلیټ کړم ښه د اکارډین برخه باندې پوه شو چې اکارډین دا رقم ډیزاین ده راځم بل برخه کې الرټ دا هم ډیر اسانه ده او مهم ده تاسې مثلا
په پی ایچ پی تاسې کاروئ چې مثلا پاسورډ غلط دی داسې یو مسیج ورکړي نو الرټ شکل کې. نو دا زه به تاسو ته له بوتستریپ له کوډ نه درته معرفي کوم، بیخي اسانه ده. تاسې به یو دیو واخلئ، یو دیو ته به کلاس الرټ ورکوئ او دلته خپل لیکم، زه درته لیکم یور پاسورډ از رانګ. نو هر کله چې الرټ ورکوئ الرټ ته به رنګ هم وټاکئ. مثلا الرټ کوم الرټ ده؟ زه ورته وایم دا ډینجر الرټ ده. نو ګورئ دا اوس موږ ته داسې الرټ شکل کې راسي. ګوره وایي الرټ دا رقم ده. نو کلاس به الرټ ورکوي، بیا الرټ بیا خپل رنګ ورته وټاکئ. زه اوس دې ته مارجن ورکوم M2 ورکوم، مثلا دواړه خوا نه دې 2 واخلي. ګورئ دا موږ سره که زه ورته وایم سکسیس راوله نو دا سکسیس شکل کې به موږ سره داسې الرټ راسي. نو دا د الرټ برخه وه. الرټ دا رقم دې لپاره کارېږي چې تاسو مثلا پی ایچ پي له لارې پاسورډ صحیح یا غلط وي نو هلته تاسو ته یو مسیج شکل کې دررسي ستاسې پاسورډ غلط دی یا صحیح. ښه بیډج هم د بټن شکل وړکۍ غوندې بټنې دي. دا رقم دوی ډیزاین کړي دي. مثلا ما ته داسې یو ډیزاین پکار ده نو تاسې کوډ کاپي کړئ خپل ویبسایټ کې راولئ. راځم بټن ګروپ. دا بټن خو مې تاسو ته شیر کړی. مثلا تاسو ته داسې بټنې پکار دي دا رقم، نو دا کوډ درته کاپي کړئ او خپل ډیزاین کې استفاده کوئ. راځم کارد به تاسو ته وکاروم. کارد هم ډیر مهم ده. تاسې به اکثره ویبسایټونو کې تاسې داسې یو کارد ته ضرورت لرئ یا تاسې داسې کارد ته ضرورت لرئ، دا رقم کارد ته، یا داسې کارد ته ضرورت لرئ داسې. نو که تاسې CSS او HTML کوډ کوئ ډیر وخت نیسي. نو دوی مخکې له مخکې الریډي کړی ده ډیزاین. نو زه داسې کومه په دې رو کې به زه داسې به وکړمه، دې رو کې به زه یو دانه کالم واخلم او اندازه به ورکړم مثلا 15. نو او دې کې به زه داخل کې ګورئ ما رو اخیستی، رو کې مې یو کالم اندازه 15، دې کې ما همغه کارد راوست. اوس یې ګورئ زه دا ګورئ موږ سره داسې کارد راغی، خو دلته عکس نه لري. نو عکس خو به دلته SRC کې دوی ایمیج د SRC ادرس نسته ده که نه. نو زه دلته تیار عکس یو عکس لرم دلته. نو د ورته وایم ایمیج ته لاړ، دا خو HTML ده، نو ایمیج ته لاړ شه او بیا چې دغه عکس موږ ته راوله. نو اوس ګورئ دلته به دا عکس ګورئ اتومات ریسپانسیو داسې ښایسته راغلی. مثلا زه راځم دې ته مارجن ورکوم، نو کارت ته زړه دې مارجن ورکوې او که دې کالم ته دې مارجن ورکوې. زه ورته وایم M2 دا دې مارجن واخلي 2 اندازې کې. ګوره موږ سره داسې شکل کې راغی. فرض مثال تا ته بل کارت پکار ده، اوس همدغه یو ورځې کوډ کړی ده که نه. اوس یې ګوره زه دې باندې کلیک کوم، دا وایي دا دې کارد باډي ده، دا دې باندې کلیک کوم وایي دا کارد ده، او دې باندې کلیک کوم وایي دا کولیم D5 ده، دقه ده. نو دې بند شوی. نو زه به دا کنټرول C کاپي به یې کړم او بیا به یې پیسټ کړم. مثلا موږ ته بل کارت پکار ده دا رقم شکل کې. ګورئ موږ سره داسې کارد راغلی، خو دې مارجن ما بیخي ډېر ورکړی، تنها داسې به وکړم MY به ورکړم دا مارجن، تنها پاس وانه دې مارجن واخلي او MY. نو دا به اوس موږ سره داسې راغلی. او بل دې کالم اندازه ما 15 نیولې، زه به دا 4 کړم او دا به هم چې کړمه 4 کړم. نو اوس موږ سره دونه ځای نیسي. که بیخي کمه یې 3 کوې 3 که اندازه او دې ما اندازه چې کوم 3 کوم، نو موږ سره به داسې شکل کې راسي. که غواړې دې ته مارجن MX ورکوې، مثلا MX ورکوم 1 او دې ته م ورکوم MX 1 مثلا، نو دا به داسې مارجن واخلي. دې ته به هم زه ورکړم MX 1. MX باندې خو تاسې پوهېږئ چې مارجن چپ و راست ده. نو دا موږ سره داسې ډیزاین چې څو راغی. نو هر کله چې تاسې کارت په کار و نو دې خط تغیروئ، کارت ټایټل پیدا کوئ، نو همغه کې تغیرات راولئ. مثلا زه لیکم مثلا خپل نوم لیکم، نو یا نور تغیرات راولئ، نور تغیرات هم چې کولی شئ راوستلی شئ. نو دا د کارت برخه وه. راځم دې برخې ته. تاسې به اکثر ویبسایټونو کې لیدلی اوسیږي چې دلته سلایډ شو غوندې شکل کې دا رقم ډیزاین، مثلا دې باندې کلیک کې یو عکس راسي، بیا کلیک کې بل عکس راسي، بل عکس راسي. نو دا رقم شکل تاسې ته ډیزاین پکار ده. نو بوتستریپ تیار مخکې دا کوډ کړی ده، نو تاسې داسې وکړئ دا خپل کاپي کړئ او خپل ویبسایټ ته چې کوئ راولئ. نو زه به داسې وکړم دا به بله رو واخلم. ګوره زه اوس دا رو کې یم،
نو رو نه وځم دلته د کانټینر داخل کړم. ګوره دا کانټینر دې کې به زه یو بله رو واخلم. ده دیو او کلاس به ورکم رو، او دلته به زه خپل دا کروشیل چې کومه راولم. اوس یې ګورئ موږ سره داسې یو ډیزاین راغی، خو ښه زه به دا داسې وکړم یو کالم کې به واخلم دیو کال ام ډي 12 به کم دا بیخي 12 او دې داخل کې به یې راولم. ښه نو موږ سره به داسې ډیزاین راسي. ښه را نغی ځکه ډیزاین راغلی ده، خو داسې خبره ده چې هغه عکسونه نسته دي عکس. نو زه به دلته ورته وایم ایمیجز ته لاړ شه او بیرته موږ ته دا عکس راوله. نو موږ سره دلته به عکس راغی. نو دا اوس موږ کولی شو سکرول کړو. اوس موږ سره بل عکس نسته ده، زه به داسې وکړم دلته یو بل عکس کاپي که، بیا د ګورې دلته بل ایسار ایمیج ده. نو دلته بل ایمیج کې ایمیجز ده، ایمیجز او مثلا دا عکس راته پکار ده. نو ګورئ موږ سره داسې راغی. د کولی شو موږ دا چی کو سکرول کو. ده خو داسې خبره ده چې دا عکس اندازه ویټ نه لري. نو زه به داسې وکړم د بوتسټراپ له لارې به دې ته هایټ ویټ لري هایټ نه لري. نو هایټ به هم زه چی کم سل کم، او د دې بل عکس هم هایټ به هم اچ به هم زه چی کم سل کم. نو ټول به په عکسونه به په یوه اندازه کې راسي. ښه یوه اندازه کې راغله. نو داسې دا به زه ریفریش کړم. ګورې عکس بل موږ سره بل عکس نسته ده، ځکه داسې شکل کې راولي. نو دا به داسې شکل کې موږ سره راغی. نو دا د بوت شیپ دا برخه وه. راځم دوی ډراپ ډاون مینو هم لري. ډراپ ډاون مینو مثلا تاسو ته داسې بعض جوړ کې داسې مینو درته پکار ده. نو دوی تیار ریکورډ کړی، خپله یې تاسې کاپي کړئ او خپل ویبسایټ کې تغیرات پکې راولئ. راځم مهمه برخه ته ماډل باکس. دا ډېر استفاده کیږي ډېرو ویبسایټونو کې. تاسې باید شاید تاسې مثلا بعضې وخت بټنه کلیک کړئ داسې یو مسیج تاسو ته راځي. نو دوی تیار دوی ماډل باکس لري. نو تاسې داسې وکړئ خپل ویبسایټ کې دا چی کوئ استفاده کوئ. راځم ګورئ رو کې یم. د رو داخل کې به زه یو بله رو واخلم. د رو داخل کې نه د کانټینر داخل کې به واخلم. اوس ګورئ کانټینر داخل کې نو دیف کانټینر نه رو واخلم، او دې داخل کې به زه چی راولم دا ماډل باکس بټن به راولم. اوس یې ګورئ دلته موږ سره بټن راغله. ګورئ داسې مسیج راغلی. دا کولی شي داسې مسیج تغییر کوي. زه به داسې وکړم د رو داخل کې به یو کالم واخلم، کول ام ډي 15 به یې کړم، او دې داخل کې به دا ماډل باکس راواخلم. نو موږ سره داسې شکل کې راغی. نو دې رو ته به زه مارجن ورکم ام وای مثلا 15. نو دا مارجن واخیسته. ګورئ موږ سره داسې ماډل باکس راغی. نو دې لپاره تاسې کولی شئ مسیج تغییر هم کړئ. ګورئ دلته نقطې نقطې د نقطې نقطې کې تغیر مثلا مسیج ورکړئ یور پاسورډ از انکورکټ. مثلا مسیج لپاره استفاده کوئ یا یو بل شي لپاره استفاده کوئ، نو هغه تاسو خپل ده ګورئ یور پاسورډ از انکورکټ. یا مثلا دا لاګین فارم جوړی دیږي کې داخل کې، نو دلته لیکم لاګین. ګورئ اوس یې دیږي په جای به چی ولیکل سي لاګین به ولیکل سي. ده دلته داسې شی ولیکل. یا تا ته دلته مسیج نه ده پکار، هملته لاګین فارم درته راوستل پکار دي. نو دې داخل کې به تاسې داسې وکئ خپل انپوټونه به واخلئ. زه اوس دیو کلاس ورکوم فارم ګروپ یو انپوټ راوستل غواړم، فارم ګروپ داسې به ولیکم، او دې داخل کې به یو انپوټ واخلم. نو تاسو ته ما دا درس ویلی و که نه انپوټ، او کلاس به ورکم فارم کنټرول. ګورئ کلاس مې واخیستم فارم کنټرول. نو ګورئ زه اوس په دې کلیک کوم، موږ سره دلته انپوټ راغی. زه دې داخل کې لیبل اخلم، مثلا لیبل مثلا لیکم یو نیم مثلا ده.
نو اوس په که لاګین باندې کلیک کوم ګورو موږ سره داسې شکل راغی پلیس هولډر ورکوئ پلیس هولډر ورکوئ او که هر شی مثلا تاسې ډیزاین جوړ کړئ ښه تغییرات په دې داخل کې راوستلی شئ حتی د بټن کې هم دا مثلا کلوز او سیف چینج ده دې تغییرات هم لکه کلوز او دلته سیف چینج ده دې کې هم تغییرات راوستلی شو دا د ماډل باکس راځم نیف بار دا نیف بار برخه به هم زه تشریح کړم بیا نور ضرورت نشته تشریح کړم تاسې کوشش وکړئ خپل هغه ټول همداسې کوډ ده پکې استفاده یې کوئ مثلا تاسې ویب سایټونو کې نیف بار ته ضرورت لرئ دا رقم برخې ته ضرورت لرئ نو دا که تاسې ډیزاین کې ډیر وخت نیسي نو دوی تیار هارلډي داسې نیف بارونه جوړ کړي دي مثلا تاته داسې آیکن والا نیف بار پکار ده داسې مثلا ماته دغه نیف بار پکار ده دغه نیف بار نو زه به دا داسې کاپي کړم او خپل ویب سایټ ته به یې راولم نو ماته دا سر کې پکار ده نو داسې وکړم دیو کانتینر داخل کې به زه یو رو واخلم ځکه دا یو رو شکل کې ده که نه نو زه به دا داسې وکړم او دې کې به کالم واخلم کالم باید فول ساحه ونیسي نو ام ډي 12 به ورکړم ټوله ساحه ونیسي نو اوس ګورې دلته موږ ته نیف بار راغی ټول مې کاپي که دلته راسم پاس ګورې موږ سره دلته نیف بار راغی نو دا کانټینر ما اخیستی ده نو کانټینر فول وایډ به ولیکم چې مکمله صفحه موږ ته ونیسي فول وایډ نو اوسې ګورې موږ سره دا نیف بار موږ ویب سایټ داسې شکل کې راغی ښه راځم په دې کې به تغییرات راولم مثلا ماته دلته بل شی پکار دی نو نیف بار دلته لیکم مثلا واثق ډاټ کام ما دلته واثق ډاټ کام ولیسي مثلا دلته هم پکار ده د بل ځای کې ماته لینک نه ده پکار مثلا دلته ماته دا به زه د کې چې دې کې مثلا راځم دلته لینک دوی لیکلی و هم دا هم برخه ده مثلا لینک ماته نه ده پکار ماته ویډیو پکار ده نو زه به ولته ولیکم ویډیو نو دلته موږ سره ویډیوز ولیکل سي ګورې دلته ډراپ ډاون مینو ده مثلا دا ډراپ ډاون مینو تاته پکار ده نو دا ډراپ ډاون مینو کې هم ته تغییرات راوستلی سي یا بیخي درته نه ده پکار دا ډراپ ډاون مینو ګورې دا دلته لیکلي نیف بار ډراپ ډاون مثلا دا ډراپ ډاون تاته نه ده پکار ده نو دلته ډراپ ډاون دغه سره ده که نه دا مکمل مثلا زه ډیلیټوم دا ماته نه ده پکار ده ښه دلته یو بله برخه د ډیسیبلډ لیکلي دي دا په دې معنی چې دا به کار نه کوي دا به داسې ډیسیبل به لینک کار به نه کوي نو تاسې کولی شئ هر شی ډیسیبل کوئ لینک یې بند کوئ نو یو کلاس به ورته ولیږئ ډیسیبلډ یا دا مثلا ډیسیبلډ زه پاک کړم نو دا به موږ سره چی سي کار دا به مو کوي دې په ځای کې هم تاسو تغییرات راوړئ دا یې سرچ آپشن ورکړی که دا تاسو ته پکار وي دا هم ولیکئ او که نه دلته ګوره دا ډیلیټ کوي دلته سرچ لیکلي دي نو دا د نیف بار برخه وه ښه راځم دا به زه کته به دا ټول ډیلیټ کړم دا موږ سره کول ام ډي 12 ده او دا رو ده دغه رو نه به کته دا ټول زه ډیلیټ کړم ښه راځم دا کانټینر ده راځم دې کې یو بله رو واخلم ګوره کانټینر فول وایډ کې یو بله رو واخلم دا او دې کلاس ورکوم رو او دلته ماته یو ساحه پکار ده ټوله ساحه ونیسي ټول نو کول ام ډي 12 به زه ورکړم او دې ته ماته ریشیل هغه پکار ده دغه مثلا داسې نو زه به راسمه دا ماته پکار ده نو رابسم دلته ډېر مختلف ډولونه دي خو ما سره مثلا ماته دغه ساده یې پکار نو رابسم زه به دا دلته چی کم کاپي کم نو راسم دلته موږ ته نه ښکاري ځکه نه ښکاري چې عکسونه نسته دي مثلا زه راځم ایس آر سی کې ایمیج سته مثلا دا عکس ماته پکار ده ګورې موږ سره دا عکس راغی راځم دې هایټ به زه ورکای کړم نو دلته خپله سی اس اس ورته لیکم سټایل ورته لیکم مثلا هایټ یې 200 پکسله کا او ویټ او 100% که مثلا نو موږ سره به دا داسې شکل کې راسي هایټ یې مثلا
200 نه 1500 که پیکسله که نو دا رقم شکل کې راغی. ښه مثلا ما ته بل عکس پکار ده نو ایمیجز دا عکس راته پکار ده نو همغه سټایل به په دې دغه ویټ او هایډ به هم دا ورکړم ټول عکسونه په یوه اندازه ده. اوس راځم دا کوم موږ سره داسې شکل کې راغی. مثلا بل عکس درته پکار 3 عکسونه مثلا دا دلته بل عکس مثلا زه همغه عکس بیرته ورته لګوم ایمیجز مثلا دا عکس او همغه ویټ او هایډ به ورته ولګوم چې ټول یوه برابر راسي. ګورئ دا بیرته سره کېږي. نو تر اوسه موږ ویب سایټ دا رقم شکل کې چی سو جوړ سو. ښه راځم دلته یو لیکم مثلا لاګین لیکم دا ډیسیبل په ځای به زه ولیکم لاګین. زه وایم لاګین دلته سې لاګین باید د ډراپ ډاون وینو شکل کې مثلا هغه ماډل باکس شکل لاګین باندې باید زه کلیک کړم باید موږ ته چی راسي هغه ماډل باکس غوندې برخه راسي. نو زه راځم دلته ماډل برخې ته او داسې به وکړم چې دغه ماډل باکس به چې کوم راولم مثلا یا دا ماډل باکس درته پکار ده خو زه به داسې وکړم هغه اولینی یې ډېر ساده ده همغه به راواخلم دا به کاپي کړم. نو ما ته یې دې چې په ځای پکار ده نو نیو آیټم کې دا شی ده نو زه به دا ګورم نیو آیټم یعنې دا د نیبار یو آیټم ده نو زه راځم دا به لرې کړم او دا به راولم دا ګورئ د دې داخل کړم کنټرول وي. نو اوس یې ګوره که زه دا صفحه ریفرش کړم نو موږ ته دا شی راغی ده. ښه اوس ما ته دا داسې نه ده پکار ګورئ دا نیو آیټم کې ده یعنې دا نیو آیټم کې دی ګورئ دا نیبار آیټم یې دی ویډیو نه په شاته نو دلته بټن ده دوی لیکلي دي لانچ ډیمو ماډل زه دلته لیکم مثلا لاګین ده. ښه دا یې بټن شکل کې ده نو زه دا بټن کلاس به لرې کړم دی بټن کلاس به لرې کړم نو موږ سره دا داسې شکل کې راغی. ښه نو داسې به وکړم زه به کلاس ولیکم کلاس دا نیو لینک په نوم کلاس به ورکړم دا نیو لینک دا کلاس به ورکړم چې دا موږ سره دې ډیزاین کې راسي ده. اوس په دې کلیک کوم موږ ته دا شکل کې راغی. اوس ما سره دلته درې نقطې دي نقطې دا داخل کې نقطې دي دا ماته نه ده پکار اوس فارم پکې راولم نو دیو کلاس به ورکړم فارم ګروپ او دې کې به انپورټ واخلم انپورټ ته به ولیکم فارم کنټرول. ښه دې کې به زه یو پلیس هولډر هم ورکړم ورته لیکم انټر یور ایمیل. ښه او دا ټکس به هم زه چې کوم اوس ټایپ به هم ایمیل کوم. ګورئ اوس زه په دې کلیک کوم لاګین باندې داسې شکل کې راغی. ښه دې ته ما ته مخکې یو لیبل پکار ده لیبل او لیبل تاسې ویلی اوسې د هر کله چې فارم هغه کې کلاس به ورته چی لګوئ فارم لیبل لګوئ او زه دې کې لیکم مثلا ایمیل. نو په زه دې باندې کلیک کوم موږ سره داسې شکل کې راغی. اوس ما ته همداسې یو بل انپورټ پکار ده اوس تیار ما دا لیکلی ده که نه فارم ګروپ مې یو راواخیسته نو دا ضرور نه ده چې بیا دا شی ولیکم نو کاپي یې کوي دا شی مثلا زه اوس دا ایمیل په ځای دا لیکم پاسورډ او دې ټایپ به هم چې کوم پاسورډ کم هغه پلیس هولډر به هم چې کوم انټر یور ایمیل زه به انټر یور پاسورډ نو دا شی موږ سره جوړ سو. دا سیف چینج نه لیکم مثلا ما ته چې پکار ده لاګین بټن پکار ده داسې نو سیف چینج په ځای به زه چې ولیکم لاګین په کولی شئ بټن رنګ هم تغییر کوي پرایمري او دا شیان خو تاسې ویلي نو راځم په دې کلیک کوم نو دلته موږ ته لاګین راغی. مثلا کلوز بټن تاسو ته نه ده پکار اوس دلته نو دا کلوز بټن ده دا کلوز بټن در سره چې کوي ډیلیټ کوي. دا تر اوسه پورې موږ ویب سایټ دغونه جوړ سو. ښه راځم کته راځم ماډل باکس هم خلاصي ګوره زه په دې کلیک کوم دا اوس کانټینر فل وایډ کې دا اوس رو کې راځم اوس ما ته بله رو پکاره ده کته بل شی پکار ده هغه سره کار نو رو
او زه دې کې یو H1 اخلم مثلا all courses داسې شی لیکم courses دا اوس زه وایم دا خط باید منځ ته راسي نو کلاس ورته ولګوه ټکسټ چې کا سنټر د بوتسټراپ لارې څنګه خط منځ ته راولم ګوره دا منځ ته راغلی رنګ یې تغیر ورته وایم ټکسټ چې کا هغه کا مثلا پرایمري کا نو دا موږ سره داسې شکل کې راځي ښه مارجین ورکوم ام وای ورته وایم 2 کا نو داسې شکل کې به راځي ښه راځم که ته ما ته کاردونه په کار دي نو کالمونه به زه اوس واخلم ما ته په یو هر رو کې مثلا ما ته 4 کالمه په کار دي نو موږ یو رو کې 12 دانې اخیستی سو که نه نو هر کالم اندازه به زه چی کړمه 3 ونیسمه 3 او دې داخل کې به زه چی اخلمه کاردونه اخلم نو کارت خو تاسې دلته بوتسټراپ کې کاردونه لرئ که نه نو راځم بوتسټراپ ویب سایټ ته او دلته کارد ده کارد نو کارت برخې ته راغلمه مثلا ما ته دقه کارت په کار ده دا کارت راته په کار ده سی عکس ولري ولیکم استاد مثلا فیسي ټایم او دا مثلا دا په کار نه دی راته راځم دا کارت به واخلم یو عکس مثلا راخلم نو زه اوس مثلا نو اوس ما سره دا 2 عکسه دي دلته ایمیجز کې مثلا دا عکس راخلم ښه نو راځم خپل هغه ته پروژې ته نو موږ ته دلته کارت چې سو راغی اوس مثلا ما ته دغه شیان نه دي په کار کارت لینک او انادر لینک نو داسې نه دي په کار راسه دا کارت باډي کې ده که نه دا مکمل به چې کوم ډیلیټ کړم نو دا به زه چې کومه ډیلیټ کړم رابسم خپل کارت ته دا داسې اوس مثلا دې عکس هایټ ورکی کومه نو کلاس به ورته تاسې خو ویلی هایټ یو شي کمه مثلا زه لیکم هایټ یې 100 کا نو دا خو 100 ده 15 وی که مثلا ښه دې فکس دی یعنې دا صحیح ده مشکل نه لري کارت موږ سره داسې راغی راځمه کارت ټایټل کې دې کې تغیرات راولم مثلا لیکمه دې کې جاوا سکریپټ مثلا دا شی سکریپټ دا شی دې کې مثلا تاسې دا هم تغیرولی سئ مثلا دې کې زه لیکم فی مثلا 200 مثلا ټیچر لیکم دلته به ټیچري مثلا دلته زه لیکم ټایم مثلا دا شی هر شي تاسو ته اوس مثلا ما ته بل کارت په کار ده او دې ته به دې کارت ته ما ته مارجن په کار ده نو دا کارت ده که نه نو کلاس به ورته ولګومه مارجن ورکړه مارجن کم رقم مارجن ام وای ورکړه مثلا 2 نو دا به مارجن واخلي ښه اوس بل کارت درته په کار ده نو دا کالم ډي ده که نه نو دا رابسم کالم ډي هغه اخر دیو به پیدا کړم ګوره دا اوس ګوره دا د کارت ختم ده او دا داسې نو زه به دا اوس وکړم کالم ډي دا به زه بل را کاپي کړم نو اوس یې ګورې موږ سره دا بل راغی مثلا زه دې کې جاوا سکریپټ نه لیکم دې کې پی ایچ پي لیکم دا شی ښه مثلا عکس یې تغیروم نو عکس خو ایمیجز کې مثلا عکسونه که تا سره په یو فولډر کې نو هغه به ټول راولي دا تغیر سو ښه راځم اوس مشکل دا ده چې دا عکسونو اندازه باید ټوله یو رقمي نو دا داسې یې وکړو خپله به سیسس ورته ولګو بیا به ټولو کاردو عکسونو ته به ورکړم نو دې ته به سټایل ورکړم هایټ به ورکړم هایټ ورکو مثلا 300 پکسله وبګورو دا 300 څومره راځي
هایټ راځم 200 پکسله به یې کم ښه دا هایټ لیکم 200 پکسله ښه داسې به وکړم دا بل ته به هم همدغه نه ولګوم دا به زه کټ کم کنټرول سی کم او دې ته به هم هایټ چې کوم ولګوم سټایل کې نو دواړه داسې یو برابر شکل کې سو ښه را بسمه دا عکسونه باید په یو اندازه کې منګه راولو نو دې عکس هایټ به زه کم کوم اولینی عکس نو داسې به وکړم اولینی کالم کارد موږ ته دغه ده ښه زه سټایل به دغلته ورته ولګوم او ویټ به م ورکړم مثلا دې ته به ویټ هم ورکړم 400 پکسله څومره ښه هایټ او ویټ اخلي هایټ به زه ورکړم 100 پکسله څومره راځي چې دا یې کمیږي که نه کمیږي نو هایټ یې کم سو نو هایټ ما ته څومره پکاره ده 200 پکسله پکار ده نو 200 پکسله دونه اندازه کې راځي ښه اوس دا بل عکس ته به هایټ ورکو دې ته به زه هایټ ورکړم مثلا 400 پکسله ښه دا عکس هایټ نه اخلي دا عکس ځکه هایټ نه اخلي چې دلته ما د بوسټرپ هایټ مې ورته لګولی ده نو زه دا 200 پکسله کړم نو اوس صحیح سو او هغې ته ما څومره ورکړی ده دې بل ته هم زه هایټ 200 پکسله ورته ولګوم نو دواړه اوس موږ سره یو مشکل هلته دلته داسې و چې ځکه دواړه یو برابر نه راتلل چې ما دلته کلاس کې مې هم هایټ ورکړی و نو هغه دواړه مې اوس پاک کړه اوس مشکل نه لري دواړه به اوس یو برابر راځي ښه اوس ما ته بل کارت په کار ده نو اوس مشکل نشته یو دانه چې دې جوړ که بل همداسې کاپي یې واخله ده کنټرول سی دلته ورته ګورئ چې دا تاسې کم تر کم هغه پورې غلط نه صحیح درنه اوس مثلا دا د دې اخر ده نو دا به داسې وکړم بل واخلم موږ سره بل راغی ښه راځم اوس مثلا ما ته همدا 3 دانې په کار دي راځم څنګه کولی دا دیوونه ټول منځ شکل کې راولو نو دا ما رو کې اخیستي دي که نه مکمل په یوه رو کې دي په دې رو کې دي نو زه به دې ته ورته ولیکم MX اټو نو دا به موږ ته منځ ښه دغه هر دې دا شیان نه دي دا ما ته منځ ته په کار دي نو تاسو ته ما په دې درس کې ویل چې دا دیوونه چې منځ ته راولئ جسټیفای کانټینټ به چې کو سینټر ته کو نو دا به اوس موږ سره منځ ته راسي دا او دا تر اوسه موږ ویب سایټ دا رقم شکل کې چې سو جوړ سو ښه راځمه دلته ما ته دا رقم ویب سایټ چې سو جوړ سو نو مثلا تاسو ته آیکن یې په کار دي نو هغې لپاره م آیکن یې درس مې هم درکړه چې هر چېرته آیکن یې څنګه راولو صحیح ده نو هغه تاسې کولی شئ ډیزاین کوئ
نو دا و د بوتسټراپ درس تاسو ته چې هر شی په کار وښه. بل یو مهمه خبره دا تاسو ته وکړم، نو هره پیره مشکله ده ستاسې د بوتسټراپ سایټ ته راسئ او دا شیان چې کوئ راواخلئ، نو تاسو ته به هر وخت تاسو ته به انټرنیټ نه وي. نو د دې مشکل حل لپاره به تاسو داسې وکئ، دلته دغه لینک ده github.com، دغه لینک تاسې ولیکئ خپل هغه کې، دې برخې ته به راسئ. تاسې مکمل د بوتسټراپ ویب سایټ به دې نه ډاونلوډ کړئ، نو ضرور نه ده هره دفعه تاسې دا راسئ. نو دغه لینک باندې به کلیک وکئ، داسې دا به تاسې ولیکئ github او دا شی مکمل څنګه چې دلته لیکل شوی. بیا به دلته کوډ برخې ته راسئ، وبه کلیک وکئ ډاونلوډ زیپ، نو دلته به تاسو ته دا مکمل ویب سایټ چې سي ډاونلوډ سي. نو دا ما ډاونلوډ کړی ده مکمل. دلته زه راسمه، دلته بوتسټراپ آفلاین ده ما مکمل دلته ډاونلوډ کړی ده. نو ضرور نه ده هره دفعه زه راسمه د بوتسټراپ هغه، نو دا دلته ګورئ هر شی دلته چې سته دي مکمل، نو دې نه تاسو چې کوئ کاپي کوئ. نو دا و د بوتسټراپ درس. داسې وړکۍ شان پروژه مې هم درته دې کې کار کړه، بله پروژه به هم تاسو ته کار کومه. نو هیله ده چې تاسې یو شی زده کړي اوسئ.